وخت مو په خیر ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. ګرانو زده کوونکو، زه نرګس عثمانزۍ بیا هم ستاسو د شپږم ټولګي د رسم ښوونکې یم. ګرانو زده کوونکو، راځو خپل درس شروع کوو. لومړی لوست او اوله پاڼه د مڼې او ناک رسمول دي. ګرانو زده کوونکو، له تاسو څخه دوه پوښتنې شوي. مڼه او ناک کوم رنګونه لري؟ ګرانو زده کوونکو، مڼه او ناک کوم رنګ لري تاسو پوهیږئ که نه؟ دویمه پوښتنه، په لاندې انځور کې څه شی وینئ؟ نو موږ په لاندې انځور کې څه شی وینو ګرانو زده کوونکو؟ موږ مڼه او ناک وینو. نو نن به زه تاسو ته مڼه او ناک رسم کوم او تاسو یې هم وګورئ او زده کړئ. نو راځئ چې رسم یې کړو. ګرانو زده کوونکو، دلته برداشت شوی ده. ناک هم برداشت شوی. ګرانو زده کوونکو، دا هم و د مڼې او ناک رسم. ګرانو زده کوونکو، په دویمه پاڼه کې ستاسو کورنۍ دنده ده چې ویل شوي زده کوونکي دې په خپلو کتابچو کې مڼه او ناک په پنسل رسم کړي. نو ګرانو زده کوونکو، تاسو خپلو کتابچو کې مڼه او ناک رسم کړئ په پنسل باندې او بیا یې هم انځور واخلئ او زموږ په لاندینۍ ایمیل ادرس یې راواستوئ تر څو زه هم وګورم چې څنګه مو رسمه کړې ده. زموږ چینل لایک او سبسکرایب کړئ تر څو وکولی شئ زموږ نوي درسونه په اسانه توګه لاسته راوړئ. تر بیا یو بل درس مو په پاک الله سپارم. د خدای په امان.